څنګه په کوڅو کې دې نن غلي دي دلته لیوني چې خپې نیولي دي زه به کوم ستم د زمانې یاد کړم هر وخت نو د دا په سر ځنګلي دي. ستوري په لمن کې د خپرونې ډېرو درنو لیدونکو سلامونه او ښې چارې. راځو د ستوري په لمن کې یوې بلې خپرونې ته او په دې خپرونه کې د هېواد د ځوان شاعر او لیکوال ښاغلی نظیر احمد نظیر پر شاعرۍ خبرې کوو په دې هیله چې د خپرونې تر پایه پورې له موږ سره پاتې شئ. نظیر احمد نظیر د هېواد ځوان او نوښتګر شاعر او لیکوال دی چې اوس مهال له هېواده بهر د مسافرۍ شپې او ورځې تېروي. وړم به یار لره دا ستوري په لمن کې. په پیل کې د ستوري په لمن کې د لمر تلویزیون ادبي خپرونې ټولو درنو لیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم او له تاسو ټولو تاسو همکارانو څخه مننه کوم. زما نوم نظیر احمد نظیر دی، د لوګر ولایت باریکي براک ولسوالۍ د سجاوند یم. کابل کې مې تر ډېره کلي کې مې زده کړې کړي. کابل کې د حبیبي لیسې نه فارغ شوی یم، وروسته کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځۍ نه فارغ شوی یم او اوس د لوړو زده کړو دپاره هالند ته تللی یم. نظیر شاعري یو جلا رنګ لري. جلا رنګ دا معنا لري چې زه فکر کوم چې دی په پښتو شاعرانو کې د ګوتو په شمار یا که ووایم بیخي یو څو کسانو څخه ده چې دی په سوژه باندې شعر لیکلی ده او موږ سوژه په نورو د نثر برخه کې مو درلوده، مثلا تیاتر برخه کې مو سوژه درلوده، د کیسې برخه کې نورو شیانو کې. خو دا چې د شعر برخه کې لومړی سوژه انتخاب شي او بیا ورباندې شعر ولیکل شي، زما فکر باندې دا که د ګوتو په شمار یو څو کسانو دا کار کړی وي نو په هغو کې به یو سړی نظیر احمد نظیر وي. مثلا د قمندان په نوم باندې د یو نظم ده چې هغه د افغانستان د جګړې یو قمندان ده، یو د جګړې یو لوبغاړی ده او بیا وروسته قمندانۍ ځي او دی غریب کېږي او عادي ژوند پیلوي. عادي ژوند یې داسې وي چې له ډېرو ستونزو سره مل وي. بیا دی وایي چې کاشکې مې پخوانی عقل وای چې هلته مې یو څه کړي وای، اوس خو دا دی بده ورځ راباندې راغلی دی. یا مثلا د تاز په نوم باندې د یو نظم ده چې هغه د افغانستان غوندې یو خوار بېوزله او بېوسه هېواد کې چې روغتیايي اسانتیاوې پکې په نشت حساب وي، د یوې امیدوارې مور ته لیکلی ده چې هغه د خپل اولاد د زیږون پر مهال مري او بیا یو بل په لږ وړاندې یو بل ماشوم یې کیسه کوي یا د هغې خاطره یادوي او یا د هېواد دا بده ورځ یادوي. مثلا دا ډول د څو بړیڅو په نوم باندې یو نظم لري چې هغه هم همدغسې ده. زما فکر باندې د ده ځانګړتیا هم دا ده چې په سوژه یې شعرونه لیکلي دي او ډېر بریالۍ تجربه یې کړې ده. دا چې د یو ښه شعر د لیکلو لپاره کومو ټکو ته پاملرنه وکړو نو نظیر د یو ځوان او ښه شاعر په توګه په دې هکله داسې وایي. زه فکر کوم د ښه شعر د لیکلو دپاره دا موږ نشو هغه کولی چې زه باید ښه شعر ولیکم، ولی یوه هڅه یې کولی شو داسې موضوعات پکې راوړو چې هغه موضوعات د ډېرو د زړو خبرې وي. هغه موضوعات پکې راوړو چې لوی فکر وي. هغه موضوعات که چېرې موږ فردي تجربه هم رااخلو دا دغسې تجربه وو چې د ډېرو د سترګو نه ورته وګورو که نه، د ډېرو د سترګو نه ورته وکتل شي چې آیا دغه تجربه څومره عامه تجربه ده، څنګه کولی شي دغه د زه لیکم د یوه انګلیس په زړه کې هم ځای ولري، د یوه جرمني خبره هم وي، د یوه فرانسوي خبره هم وي، د یوه امریکایي خبره هم وي، د یوه افغان خبره هم وي. یعنې که چېرې موږ دا فکر ورته وکړو نو دغسې شاعري به وکړو چې هغه به نړیوالو ته د منلو وړ وي. همدا ډول موږ کولی شو د یوه خپلو دردونو ته، یعنې داسې نه شي کېدلی چې موږ د خپلو دردونو نه ټولنې د دردونو نه لرې واوسو، ټولنې د درد ته هم د هغو سترګو نه وکتل شي چې هغه هم عام فکر وي، هغه هم هغه وي چې نورو ته د خپل درد ورسولی شي. نظیر په ځوان نسل کې ځانګړی دی، یعنې ډېر ځانګړی دی. تقریبا که د شعر د فورم نه راوباسو نور خپله یوازې دی، تنها دی په خپله شاعرۍ کې. او البته خپله شعر څو ځانګړتیاوې لري، دغه خیال دی، آهنګ دی، احساس دی، فکر دی، په دې کې ژبه ده. هر کله چې یو شاعر په دغه ټولو عناصرو باندې واکمن و او خیال خپل و، فکر خپل و، احساس خپل و، خیر آهنګ خو مشترک کېدی شي، ژبه یې خپله وه ځانګړې وه
هغه ته موږ یو خپل ښه شاعر ویلی سو، نوښتګر شاعر ویلی سو، ځکه شعر کې نوښت همدغه اصل دی. یعنې کله چې موږ یو چا ته شاعر وایو په دې معنا چې هغه باید خپلواک وي، مستقل وي، د نورو شعرونه، د نورو خیال، د نورو فکر، د نورو هغه ځانګړنې انتقال کړې نه وي. بیا هغه وخت کې موږ یو چا ته شاعر لقب ورکولی سو. که د شاعر تعریف همدا وي نو نظیر احمد نظیر شاعر دی. زما د کابل کې چې کوم ځوانان دي یا د هېواد نه بهر ځوانان دي چې شاعري کوي، شاعري زلولمه، هغه که په نټ کې وي، هغه که په مجلو کې وي، هغه که په کتابونو کې وي، زه ورته خوشحاله یم. ما ته همغسې خوند راکوي لکه څنګه چې زه هیله لرم. تر هغې هم دغسې شاعر ځوانان دي چې کله زه شعر لولم رخه مې پرې راځي چې کاشکې دا شعر د ما وای. یعنې کله کله دغسې کېږي چې هغه د ما د زړه خبرې دوی په شعر کې راوړي، خو زه نه یم توانېدلی، دوی به تر ما پیاوړې وي چې هغه خبرې راخیستې ده، خو کله چې زه ولولم هماغسې خوند راکوي. همدا ډول هغه که په غزل کې وي، هغه که نظمونه دي، هغه که نور د شعر نور فورمونه دي، په ټولو کې ښه شاعري روانه ده او زه ترې راضي یم. ما ته هماغسې خوند راکوي. خدای دې وکړي چې تر دې هم ښه شي. وړم به یار لره دا ستوري په لمن کې